السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول به روغ جوړ یاستئ. مننه، زه هم جوړ او روغ یم. دا د بیا هم قدیر الله شیرزویل تاسو سره یو ځای دی او موږ تاسو به چی لولو، کوم کتاب به لولو، څنګه به یې لولو، څه شی مو ویلي دي، د به خبرې وکړو. نو موږ تاسو به کوم کتاب له ځانه سره باید ولرو؟ د پښتو دریم ټولګي کتاب او 100مه صفحه 14مه صفحه. ځکه په تیرو درسونو کې موږ تاسو د شیش په هکله خبرې وکړې. موږ تاسو د نی قلم وایي اتم لوست درس چې موږ تاسو د متن څنګه که ولوست. نو تاسو وګورئ موږ تاسو په تیرو درسونو کې پوښتنې ځواب کړي، همدارنګه مو د قلم ډولونه وپېژندل، په دې پوه شو چې موږ تاسو لیکل په څه کوو. او ځینې کلمې مو دلته څنګه کړې؟ آفرین، ځینې کلمې مو معنا کړې، د هغوی معنا او تاسو ته مې چې درکړې وه کورنۍ دنده. نو اوس به تاسو ماته ووایئ چې تاسو کورنۍ دنده ترسره کړې یا نه؟ ښه، چا نه ده کړې؟ هغه د لاسونه اوچت کړي. ښه، هغه کسان چې هغوی کورنۍ دنده نه ده ترسره کړې، هغوی باید څه وکړي؟ هغوی باید 2 ځلې هماغه کورنۍ دنده ترسره کړي. څه معنا؟ داسې به یې کوو. تاسو ته مې 6 کلمې درکړې وې چې باید یوه جمله ورباندې جوړه کړئ. نو هغه زده کوونکي چې هغوی جملې نه دي جوړې کړې باید د هرې کلمې لپاره باید تاسو 2 جملې جوړې کړئ. څو جملې؟ 2 جملې باید جوړې کړئ. که بیا مو جوړې نه کړې شاید ستاسو کورنۍ دنده له دې نه هم سخته شي او زه به درنه خفه اوسم بیا. نو هیله ده چې دا ځلې درنه پاته نشي. سمه ده؟ ښه، هغه زده کوونکي چې هغوی آفرین، هغه زده کوونکي چې هغوی جملې جوړې کړي دي، نو زما له طرفه د هغوی لپاره یو ګلاس چای. صحیح ده؟ تاسې به په کور کې زما په لپاره یو ګلاس چای وڅښئ په افتخار سره، په ویاړ سره. ولې؟ ځکه چې تاسو کورنۍ دنده ترسره کړې. زنده باد. دغسې. او زه به لا در سره مینه لرم. زده کوونکي چې درس ته راځي، درس ته کینی او همدارنګه خپل کورنۍ دندې ترسره کوي، نو زما ورسره بیا ډېره مینه وي. سمه ده؟ ښه، 6 جملې وي چې دښتې وي، همدارنګه درناوی و، همدارنګه وسیله وه، څو دانې جملې وي چې کلمې وي، موږ تاسو جملې ورباندې جوړه کړو. نو راځئ دا ځل به موږ تاسو 14 مخ ته ځو. په 14 مخ کې به ځینې تمرینونه وي. بیا هم دلته هم تاسو ته کورنۍ دنده لیکل شوې، دا کورنۍ دنده به ترسره کوئ او همدارنګه یوه کورنۍ دنده ما هم تاسو ته څنګه کړې ده دلته راوړې چې هغه به زه په اخر کې تاسو ته تشریح کوم چې تاسو باید څه وکړئ. نو تاسو خو په دې پوه شوئ چې د نی قلم څه شي ته وایي. په نورو قلمونو هم پوه شوئ، د نی قلم مو هم وپېژانده. راځئ اوس ځینې کلمې زده کړو، ځینې کلمو کې به جملې جوړې کړو. ښه، اولنی دی چې ستاسو کې څه وایي، موږ تاسو ته دلته ګډې وډې کلمې راکړې دي. چې راکړې دي؟ ګډې وډې کلمې، یعنې کلمې موږ ته راکړې دي او موږ ته یې ویلي دي چې تاسو باید څه وکړئ؟ تاسو باید دغه کلمې ګډې وډې کلمې په یوه منظم شکل کې چې ولیکئ، یوه جمله جوړه کړئ. نو څنګه جمله به جوړه کړو؟ تاسو ګورئ، وایي چې وسیله یم، کاما، بیا وایي د لیکلو، بیا کاما یعنی جدا به وي، او ستاسو، بیا زه، کاما، بیا د پوهانو، عالمانو او زده کوونکو. وګورئ ګډې وډې کلمې موږ ته لیکلې دي. موږ تاسو ته څه وایي؟ موږ تاسو ته وایي چې له دې ګډې وډو کلمو څخه منظمه جمله جوړه کړئ چې موږ تاسو په تیر درس کې لوستي وو. راځئ یو ځای به موږ تاسو چې جوړه کړو؟ کلمه ځینې جوړه کړو. څنګه کلمه به جوړه کړو؟ زه، وګورئ داسې به شي. صحیح ده؟ دې ځای کې به یې زه ولیکم زه. نو دلته ما زه ولیکه، زه به په زه باندې چې کش کم، یوه خطه به کش کم چې رانه ګډوډ نه شي. نو زه له ما سره څنګه شو؟ خلاص شو. ښه، بل شی وایي زه د پوهانو، زه د پوهانو، آفرین. نور به چی شي؟ زه د پوهانو، کاما، عالمانو. ها، بل به چی شي؟
نو دلته موږ تاسو کلمې د پوهانو کلمه هم خلاصه شوه او همدارنګه د عالمانو کلمه هم څنګه شوه خلاصه شوه. نو زه به یې کرښه به باندې کش کوم چې رانه ګډوډ نشي. زه د پوهانو عالمانو خابل او نو د او کلمه هم څنګه شوه خلاصه شوه. نو زه به دلته د او باندې هم چې کش کم کرښه کش کم چې رانه ګډوډ نشي. او ستاسو دلته وګورئ او ستاسو وګورئ په دې ځای کې ستاسو هم شته. نو زه به دغه ستاسو کلمه هم څنګه کم خطه به ورباندې کش کم چې رانه ګډوډه نشي. وګورئ تاسو ګلونو زده کوونکو او ستاسو زه پوهانو عالمانو دا کلمې ما په دې جمله کې په منظم شکل ولیکلې. کومې کلمې پاته دي؟ وسیله یم د لیکلو زده کوونکو. راځئ وګورو څنګه به شي. تاسو به ما سره کومک کوئ. زه د پوهانو عالمانو او ستاسو زده کوونکو ښه داسې به راځو. زده کوونکو وګورئ د زده کوونکو کلمه څنګه شوه هغه هم ولیکل شوه. نو دا هلته ما لیکلې ده زه به په دې هم کرښه کش کم. نو د زده کوونکو کلمه هم څنګه شوه ولاړه ختمه شوه. د زده کوونکو څه شی یم د لیکلو آفرین د لیکلو څه شی یم نو د لیکلو هم خلاصه شوه خطه ورباندې کش کو. آفرین وسیله یم څه شی یم وسیله یم. نو اوس تاسو وګورئ موږ تاسو ته چې راکړي وو ګډې وډې کلمې راکړې وې چې دغه ګډې وډې کلمې ما په منظم شکل په یو جمله کې څنګه کړې ولیکلې. وګورئ داسې کې تاسو ته ښکاري زه د پوهانو عالمانو او ستاسو زده کوونکو د لیکلو وسیله یم. دا خبره چا کړې وه؟ دا د نی قلم کړې وه په تیر درس کې. نو موږ تاسو ته کتاب ګډې وډې راکړې وې چې وسیله یم. نو دلته وسیله کلمه هم ما ولیکله. وسیله یم لیکلو او ستاسو زه د پوهانو عالمانو زده کوونکو دا څنګه وي ګډې وډې کلمې وې او همدارنګه څنګه وي موږ ترې یوه جمله جوړه کړه. سمه ده؟ ښه ګلونو زده کوونکو راځو یو بل تمرین هم لرو چې په هغه تمرین کې به موږ تاسو څه کوو موږ تاسو ته ویلي چې لاندې کلمې په څه واړوئ په څپو یا په هجا باندې واړوئ. ښه راځو عزت. تاسو فکر کوئ عزت یوازې همدغه یو صفحه ده. موږ به صرف دلته ولیکو چې څه شی عزت. صحیح شو؟ خو راځئ داسې هم وکړو چې دغه د لیکلو کلمه د څه شي لیکلې کلمه له څو څپو جوړه شوې. تاسو فکر کوئ څپې یعنی موج لیک آفرین لیکلو. صحیح شو؟ نو له دوو څخه جوړ شوی چې یو یې څه دی یو یې لیک دی. صحیح شو؟ ګوره لیک او لام واو نو لیکلو نو څو څپو څخه جوړ شوی له دوو څخه جوړ شوی. راځئ بله کلمه چې ما دلته راخیستې ده چې هغه د پوهانو کلمه ده. راځئ وګورو چې د پوهانو کلمه له څو څپو څخه هجا څخه جوړه شوې ده. نو دلته به وګورو چې پو. صحیح شو؟ پو چې شو یو څپه شوه یو ځل ویل کېږي پو. ها پوهان پوهانو پوهان. صحیح شو؟ پوهانو نو چې شو بله کلمه شوه. نو وګورئ له څو څپو یا هجاو څخه جوړ شوی دی له دریو څخه پوهانو. سمه ده؟ او همدارنګه بله کلمه چې موږ تاسو سره شته دی ګرځم. تاسو څه فکر کوئ چې له څو څخه به جوړ شوی وي؟ څلورو څخه؟ نه له دوو څخه. وګورئ ښه له څو څخه جوړ شوی؟ آفرین گر او بل هم زم. نو ګرځم له دوو څپو یا هجاو څخه جوړه شوی.
دا چیوې کلمې وې چې موږ تاسو وکړه څنګه کولی شو هغه په څه شي واړوو په هجا وواړوو. نو تاسو به نورې کلمې هم پیدا کوي خو له یاده یې مه باسئ. دا ځل به تاسو بیا هم 2 کورنۍ دندې در کوم. وګورئ زده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې لوستل شوی لوست په ښکلي خط سره ولیکي. دا به تاسو لیکئ کوم لوست د نی قلم وای چې په 15 مخ باندې دی. صحیح ده. دا به تاسو ولیکئ بلکې یو ځل نه 2 ځلې ولیکئ. وګورم چې تاسو خط څنګه دی. ښایسته یې ولیکئ. منډې ورباندې مه وهئ چې زر زر یې ولیکئ. نه دا به ولیکئ. سمه ده. له هغې نه وروسته به بل کورنۍ دنده چې وي چې په راتلونکي درسو کې به زه له تاسو نه پوښتنه کوم هغه دا ده چې د دې په شان باندې ما تاسو ته ګډې وډې کلمې لیکلې دلته تاسو وینئ د تختې پر مخ. نو هغه به د هغوی نه به تاسو داسې منظمه جمله جوړه کړئ. سمه ده. تاسو تشویش مه کوئ. دغه کلمې له تاسو کتاب څخه مې راخیستې د نن د قلم له درس څخه مې راخیستې نقل مې درته هم درکړه. نو دې نه به تاسو منظمه چی جوړه کړئ جمله به جوړه کړئ. وګورئ کورنۍ دنده دی کاما کې کاما محبت او عزت کاما بیا په بیا ژوند مې. نو څو کلمې دي په غیر منظم شکل باندې څنګه شوي دي لیکل شوي دي. تاسو به لکه ما چې دلته کړل په اول ځل کې د درس په لومړیو وختو کې تاسو به له دې نه منظمه جمله څنګه کوئ جوړه کوئ. کوشش وکړئ چې د دې نوټ واخلئ او له یاده یې ونه باسئ. وګورئ ولیکئ چې شی په کتابچو کې دی آفرین بیا کاما بیا ولیکئ کې بیا ولیکئ کاما آفرین بیا ولیکئ محبت او عزت محبت او عزت بیا ولیکئ چې شی کاما. کله مو چې محبت او عزت ولیکه ورپسې مو کاما ولیکله نو بیا ولیکئ په بیا هم یو کاما او همدارنګه آخر کې ژوند مې چې شی ژوند مې. نو دا کلمې شوې تاسو یوه منظمه جمله ترېنه جوړه کړئ. هیله ده چې د نی قلم درس مو کلمې مو د نی قلم مو پیژندلی وي ډولونه مو پیژندلی وي. تمرین ټول ترسره کوي او په راتلونکي درسو کې به بیا هم نور درسونه وایو نورې خبرې به کوو. نو ژوند مو لا نیکمرغه له خوښیو ډک وسه. د الله په امان.